د ریاست الوزرا اقتصادی مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 29مه د یکشنبې په ورځ په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکلو موضوعاتو بحث وشو. په یاد نوبتي ناسته کې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژۍ پر جوړولو تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په مشرۍ او اقتصاد وزارت په سکرټریت د اقتصادي کمیسیون لغړیو وزارتونو او ادارو څخه یو ګډه کمیټه جوړه او د ټولو اماراتي ادارو کړنلارو او پلانونو ته په کتو د یاد استراتیژۍ مسوده نهایی او د منظورۍ لپاره د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د اقتصادي کمیسیون په یاد ناسته کې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت استازي په ګډون د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو څخه ګډې جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د کجکي بند اړوند د استملاک شویو ځمکو د چارو عملي کېدو، د پاتې ځمکو استملاک او د بند په کاسه کې د رسوباتو د پاکولو د امکاناتو ارزونې په موخه دې سیمې ته سفر وکړي او خپل راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. همدارنګه په یاد ناسته کې د افغانستان بانک په مشرۍ د مالیې او قانون او پټرولیم وزارتونو څخه ګډې جوړې شوی کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د زرګرانو اتحادیې له استازو سره په ګډه له هیواد څخه د سرو زرو قاچاق د مخنیوي په موخه هر اړخیزه څېړنه ترسره او خپلې موندنې له اقتصادي کمیسیون سره شریکې کړي. د غونډې په پای کې د بې کیفیته او غیر قانوني درملو د ورود او قاچاق د مخنیوي کړنلاره منظوره شوه. د دغې کړنلارې د پلي کولو لپاره د خوړو او درملو ملي ادارې په مشرۍ د مالیې، کورنیو چارو، ملي دفاع، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او استخباراتو لوی ریاست د مرستیالانو په کچه یوې ګډې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې دغه کړنلاره له منظورۍ وروسته پلي کړي. جانان افغانستان